د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی چا یا چې. چا یا چې د پښتو په تورو کې نهم توری دی چې د نن ورځې په سبق کې به یې ووایو. د کتاب نهم مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د چې توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له کیڼې خوا نه ښۍ خوا ته ځي او بیا بیرته کیڼې خوا ته راتاویږي. دا راښیي چې داسې لیکل کیږي. د چې شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د چې توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، چې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، چرګ او ترې لاندې چابک لیکل شوی دی. دا ګورئ، د چرګ په نوم کې یو ځلې او د چابک په کلمه کې هم یو ځلې د چې توری راغلی چې هر د چې توری په شنه رنګ لیکل شوی دی. چې د چرګ د کلمې په سر کې د لیکل شوي چې توري غږ دی لکه چرګ. تاسې ووایئ چرګ. بیا ووایئ چرګ. د چابک په کلمه کې د چې د غږ شکل په سر کې له الف توري سره یو ځای راغلی دی لکه چابک. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه چرګ. شاباس. اوس مو چې د چې توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د چې توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د چې توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم چې توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د چوغکه په کلمه کې. دریم چې توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د موچي په کلمه کې. څلورم چې توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د لیچ په کلمه کې. اوس دا ګورئ، چې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، چرګ او ترې لاندې چابک لیکل شوی دی. دا ګورئ، د چرګ په کلمه کې یو ځلې د چې توری په سر کې له ری توري سره یو ځای راغلی او د چابک په کلمه کې هم یو ځلې د چې توری په سر کې د الف له توري سره تړلی راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې چرګ رسم شوی دی. پوهیږئ چې چرګ یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د چرګ انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د چرګ د کلمې لیکل یاد کړئ. د چرګ کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. چې ری ګاف. چې ری ګاف توري چې سره یو ځای شي نو چرګ لوستل کیږي. دا ګورئ، د چابک کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده. چې الف، ب، کاف. د چرګ او چابک په کلمو کې مو د چې توري لیکل ولیدل. اوس به د چې توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د چې کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه دا چرګ دی.
اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوې دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د چې توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې. دا چرګ دی. د چرګ غوښه خوږه وي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ماته وښایئ. شاباس. په هر هغه چې توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د چې توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ چې توري په سر چې توری ولیکئ چې د چې توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د چې د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د چې توري په سر کې شکل لیکو. د چې توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه. په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. هلک چابک دی. چابک لاړ شئ. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د چې توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ ویشت. په هر هغه چې توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر چې توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو چې توری د چابک د کلمې په سر کې د الف له توري سره یو ځای راغلی. بل چې توری هم د چابک د کلمې په سر کې د الف له توري سره تړلی راغلی دی. هلک چابک دی. او دویمه جمله داسې ویل کیږي چابک لاړ شئ. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې هلک چابک دی لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه چابک لاړ شئ د جملې په سر ولیکئ. هلک چابک دی. چابک لاړ شئ. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا چرګ دی. د چرګ غوښه خوږه وي. هلک چابک دی. چابک لاړ شئ. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر چې توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا چرګ
د د چرګ غوښه خواږه وي هلک چابک دی چابک لاړ شئ تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده وارخطا کیږئ مه د تمرین په معنا مو هم پوهوم د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي په تمرین سبق ښه یادیږي که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د چې توری لیکل شوی دی د دې هر یو چې توري د پاسه چې توری ولیکئ کله مو چې هر چې توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي دا چرګ دی د چرګ غوښه خوږه وي هلک چابک دی چابک لاړ شئ بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست دلته اوس په شنه کرښه د یوازې چې توري تمرین وکړئ د چې توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي چې توري تمرین وکړئ په زیړه کرښه دا چرګ دی ولیکئ او په توره کرښه د چرګ غوښه خوږه وي ولیکئ د چې توري یوازې شکل لیکو د چې توري یوازې شکل لیکو د چې توري یوازې شکل لیکو د چې توري په سر کې شکل لیکو د چې توري په سر کې شکل لیکو د چې توري په منځ کې شکل لیکو د چې توري په منځ کې شکل لیکو د چې توري په پای کې شکل لیکو د چې توري په پای کې شکل لیکو دا چرګ دی
د چرګ غوښه خوږه وي هلک چابک دی چابک لاړ شئ د چ توري یوازې شکل لیکو د چ توري یوازې شکل لیکو د چ توري په منځ کې شکل لیکو د چ توري په منځ کې شکل لیکو دا چرګ دی د چرګ غوښه خوږه وي په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د چ توري شکلونه لکه مرچ، چغکه، موچي، لیچ. یوازې داسې لیکل کیږي له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: چرګ، چابک، مرچ، چغکه، موچي، لیچ، غوښه، خوږه، هلک، لاړ، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.